بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د ګلایکوجن په اړه باندې وغږیږو. دا چې ګلایکوجن څه شی دی، څرنګه جوړښت لري، کومې ځانګړنې لري، په هغې باندې په همدې درسي ویډیو کې تم کیږو. مخکې تر دې چې د ګلایکوجن په اړه باندې مفصل وغږیږو، ستاسې نظر اخلو. که چیرې دغه هر یوه نقطه په دغه انځور کې د ګلوکوز یو مالیکول وګڼو، ستاسې په نظر باندې دغه به څه وي؟ یعنې د دې جوړښت په اړه فکر وکئ. دا تقریبا د ګلایکوجن یو نماینده دی. له همدغې انځوره یې کولی شو یو څه ښه وپېژنو چې ګلایکوجن څه شی دی. ګورئ، ګلایکوجن اصلا یو پولیمر دی. ځکه ما درته وویل دغه انځور ته که چیرې وګورو د ګلوکوزو ډېر زیات مالیکولونه پکې دی، نو پولیمر په همدې خاطر بولو. یو پولیمر دی او دغه پولیمر د ګلوکوز یو پولیمر دی. بیا هم وایم چې موږ په وضعیت کې یا په طبیعت کې دوه ډوله، البته په وضعیت کې نه، په طبیعت کې موږ دوه ډوله ګلوکوز لرو. یو یې هغه الفا ګلوکوز دی، یو یې بیټا ګلوکوز دی. او بیا الفا را په دوه ډوله هم لرو چې یو یې ډي ګلوکوز دی، یو یې ال ګلوکوز دی. نو هغه ګلوکوز چې د ګلایکوجن د مالیکول په جوړښت کې شتون لري دا به ډي ګلوکوز وي او الفا ګلوکوز دی. دا چې الفا څه شی دی او ډي څه شی دی او بیټا ګلوکوز یا بیټا کاربوهایدریټونه موږ په دې باندې یو مفصله درسي ویډیو لرو، کولی شئ هغې ویډیو ته مراجعه وکړئ. همدارنګه لکه په همدغې انځور کې چې ګورو، وینو چې ډېر زیات هر نقطه کې یو زنجیر او یوه خاخ له دې څخه بیل شوی دی. مستقیم زنجیر په شکل باندې نه دی. نو د ګلایکوجن په جوړښت کې بله ځانګړنه دا ده چې دا ډېر زیات برینچز لري یا دا ډېر زیاتې خاخونه لري، ډېرې شاخې لري. دا هم د ګلایکوجن یوه بله ځانګړنه ده د هغې په جوړښت کې. همدارنګه یوه بله نقطه د ګلایکوجن په جوړښت کې دا ده چې هغه د ګلوکوزو زنجیر چې د زنجیر په شکل باندې دی، مثلا همدغې انځور ته ګورئ، دغه یو زنجیر دی، دا یو بل زنجیر دی، متوجه یاستئ؟ دا یو بل زنجیر دی، دا یو بل زنجیر دی. سمه ده؟ هغه ګلوکوز مالیکولونه چې د زنجیر په جوړښت کې شتون لري، دوی یو له بله سره د الفا یو څلور د ګلایکوزیډیک اړیکې په واسطه باندې یوځای شوي دي. الفا یو څلور. ولې هغه نقطه چې هلته د زنجیر جلا کېږي، ګورئ دلته په دې انځور کې ډېر ښه معلومیږي، دا د زنجیر په شکل باندې دي، متوجه یاستئ؟ دا رابطې چې په سرې حلقې سره ښودل شوي دي د الفا یو څلور رابطې دي. ولې کله چې زنجیر سرچینه اخلي، زنجیر بیلیږي صرف په همدغې یوه نقطه کې، متوجه که دا زنجیر بیرته اوږدیږي، دا بیا د ګلوکوزو مالیکولونه د الفا یو څلور اړیکې دي. یوازې هماغه نقطه چې زنجیر له هغې ځای پیل کېږي، مثلا که چیرې د انځور په نظر کې ونیسو، دا یو زنجیر دی، دلته زنجیر جلا کېږي، متوجه یاستئ؟ دغه د زنجیر په منځ کې رابطې الفا یو څلور دی د ګلوکوزو تر منځ. ولې دغه نقطه چې زنجیر جلا کېږي، دلته یې په غټه کتلی شو، دلته دغه د زنجیر د جلا کېدو نقطه کې یوازې همدغلته د ګلوکوز تر منځ چې کومې اړیکې دي، البته ګلایکوزیډیکې اړیکې دي، دا الفا یو شپږ دي. الفا یو څلور په څه معنا باندې؟ موږ او تاسې په ګلایکوزیډیکه رابطه کې چې په هغې باندې هم یوه درسي ویډیو لرو، کولی شئ هغې ته مراجعه وکړئ. موږ وویل چې کله ګلایکوزیډیکه رابطه رامنځته کېږي، د ګلوکوز یا د کاربوهایدریت حتما یا د کیټون ګروپ یا د الدیهاید ګروپ هلته مصروف دی. چون الدیهاید ګروپ په ګلوکوز کې شتون لري او په اولي کاربن کې دی، نو الفا یو څلور په دې معنا باندې چې ګلوکوز الفا دی، رابطه هم الفا ده. دوهمه دا ده چې د یوه ګلوکوز اولی کاربن د بل ګلوکوز له څلورمي کاربن سره، یا د یوه ګلوکوز
د الډیهاید ګروپ د بل ګلوکوز د څلورمي کاربن سره ګلایکوزیډیک رابطه جوړوي. او الفا یو شپږ اړیکه دا معنی چې د یو ګلوکوز ورته متوجه یاست دلته لومړنی کاربن دی. لومړنی کاربن یا د الډیهاید ګروپ چې په لومړني کاربن په نامه باندې یادېږي د بل کاربن د شپږم البته وبخښئ د بل ګلوکوز مالیکول د شپږم کاربن سره یوځای کیږي. نو ځکه دغه اړیکه د الفا یو شپږ په نامه باندې یادوي. الفا ځکه ورته وایي چې ګلوکوز الفا دی. درسته ده. نو په دغه شکل باندې ګلایکوجن د هغې جوړښت رامنځته کیږي. راځو په نورو خواصو باندې هم غږیږو. ښه که چیرې دلته وګورو موږ خو په ګلوکوز او د هغې په پولیمر باندې غږیږو. نو د ځیګر څه معنا لري، عضلات دلته څه معنا لري، راځي پر همدې هم بحث کوو. اصلا دا دی چې ګلایکوجن لکه موږ چې نشایسته ولوستله چې په نباتاتو کې شتون لري او د انرژۍ د ذخیرې په شکل باندې ځکه ګلوکوز مالیکولونه دي. په حیواناتو کې هم د ګلوکوز مالیکولونه د انرژۍ د ذخیرې په بڼه باندې ذخیره کیږي، خو دا بیا نشایسته نه ده. هغه څه چې د نشایستې په بڼه لکه په نباتاتو کې چې نشایسته ده په حیواناتو کې ګلایکوجن دی. نشایسته هم د ګلوکوز څخه جوړ ده چې په هغې باندې موږ خپله بحث کړی په درسي ویډیو کې. نو هدف دا دی چې د حیواناتو په وجود کې خصوصا هغه حیوانات چې هغوی د ملا تیر لري او هغه نباتات چې هغوی کلوروفیل نه لري، دا شی باید دې ته باید متوجه شو دغه نقطې ته. هغه نباتات چې هغوی د کلوروفیل پروسه او هغه جوړښتونه او سیستم په وضعیت کې نه لري، مثلا فنجیان یا مثلا خمیرمایه، دوی هم ګلایکوجن لري په خپل وضعیت کې ذخیره لري. نو د ګلایکوجن چې دی دا اصلا د ګلوکوز یا د انرژۍ یا د کاربوهایدریټونو څخه چې کومه انرژي ترلاسه کیږي د هغې انرژۍ ذخیره ده د حیواناتو په وجود کې، او یا هم د حیواناتو د نشایستې په نامه باندې هم یادوي. دا چې پر کوم ځای کې ذخیره کیږي په انسانانو کې هغه ځیګر دی او عضلات دي. د عضلاتو او د ځیګر په حجرو کې او د حجرې په سایټوپلازم برخه کې هلته د ګرانیول په شکل باندې ذخیره کیږي. ګرانیول څنګه رامنځته کوي؟ د ګلایکوجن په یو مالیکول کې کېدلی شي له 55,000 واخه تر 60,000 ګلوکوز مالیکولونه هلته ځای پر ځای شي. نو دا چې کله دومره ډېر د ګلوکوز مالیکولونه یو له بله سره یو ځای کېږي یوه ګرانیول شکل ځان ته نیسي او بیا د 4 یا 5 مالیکولونه یو له بله سره البته وبخښئ له 20 تر 40 د ګلایکوجن چې په داخل کې تر 55,000 تر 60,000 ګلوکوز مالیکولونه شتون لري، دوی یو له بله سره یو ځای کېږي او د ګرانیول په شکل باندې یا چې بیټا په نامه باندې یادېږي داسې یو جوړښت ځان ته نیسي، په دغې بڼه باندې هلته ځای پر ځای کېږي. همدارنګه د ګلایکوجن بله ځانګړنه دا ده چې دا ډیکسټرا روټیټوري دی، یعنې که چیرې پولرایز نور د دې پر محلول باندې لګېږي هغه نور ښي لاس ته ګرځوي، چې په دې باندې هم موږ یوه درسي ویډیو لرو چې ډیکسټرا روټیټوري څه معنا او لیور روټیټوري څه معنا. کولی شئ تاسې د یوټیوب په کانال کې هغه درسي ویډیو وګورئ. خپله ګلایکوجن چې دی د هغې محلول کې چېرته جوړېږي نو دا به ډیکسټرا روټیټر وي، یعنې پولرایزنډ شوی نور ښي لاس ته ګرځوي. کله چې د عضویت انرژي کمیږي نو له همدغه ګلایکوجن څخه ګټه اخیستل کېږي، ځکه زموږ ستاسې د عضویت لپاره د وینې په جریان کې باید ګلوکوز په یوه مشخصه اندازه باندې وي. نو ګلوکوز له همدغه ځای نه تامینېږي، ځکه موږ عصبي حجرې لرو یا ار بي سي چې دوی یوازې ګلوکوز د انرژۍ د تولید لپاره په مصرف رسوي. چې کله اړتیا پیښیږي ګلایکوجن ټوټه کېږي، ګلوکوز البته هغه ګلایکوجن چې په ځیګر کې شتون لري هغه د وینې د جریان د ګلوکوز تامینوي
او هغه ګلایکوجن چې هغه په عضلاتو کې ذخیره شوی دی هغه د عضلاتو انرژي تامینوي. نو په دغه شکل باندې ګلایکوجن یو جوړښت دی، یو کیمیاوي خواص هم دغه یو څه مو چې ولوستل، بل دا دی چې انحلال په اوبو کې نه لري، په اوبو کې نه منحله کېږي او کولی شي چې رسوب رامنځته کړي. دا چې د ګلایکوجن او د نشایستې ترمنځ څه توپیر دی په دې باندې په بله درسي ویډیو کې بحث لرو. که چیرې تاسو پوښتنه لرئ، ستونزه لرئ، مشکل مو نه وي حل شوی یا موضوع درته نه وي روښانه شوي، کولی شئ د کمنټ له لارې، د ایمیل له لارې، د فیسبوک صفحې، د واتساپ له لارې موږ ته پیغام پرېږدئ یا هم کمنټ پرېږدئ. مننه کوم ستاسو له پاملرنې.